بهیروالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشاله یم چې تاسو سره نن په دې غونډه کې دلته یو ځای په خپلو موضوعاتو باندې بحث کوو. دا ډېره جالبه موضوع ده. ښه شعر باید څنګه ولیکل شي. شعر په خپله ډېر تعریفونه لري. هر چا دغه مخکینی ادیبانو او شاعرانو د شعر تعریفونه کړي دي او دومره موږ ویلی شعر د شاعر د احساساتو هنداره ده. شعر شاعر د ټولنې نه د ټولنې دغه د اجتماع د چلن نه رنګ اخلي. شعر یو لطیف کلام دی. شعر هغه ملغلرې دي چې شاعر په خپل هنر سره په خپل کمال سره رانغاړي. زه د شعر په باره کې تاسې دوستانو ته دومره ویلی شم، اگر چې زه شاید په شعر او شاعرۍ کې دومره تجربه هم ونه لرم، خو په هر صورت د ټولو نه مخکې که څوک غواړي چې یو ښه شعر ولیکي، هغه څو اړخونه لري. یو خبره دا ده چې داسې مغلقې استعارې او کلمات پکې نه وي چې خلق ترې نه د مفهوم افاده ونه شي کولی. داسې مغلق کلمات راوړي چې پرته له ادیبانو نه عام خلق ترې نه استفاده نشي کولی، ځکه هغه مفهوم نشي اخیستلی. دویمه خبره چې په ښه شعر کې ده چې څوک غواړي ښه شعر ولیکي باید یو خاص پیغام ولري. په شعر کې باید پیغام پروت وي. که همداسې لګې یو سر دی په کابل کې او بل په پېښور کې، نو څوک د هغه شعر نه مطلب نشي اخیستلی، پیغام ترې نشي اخیستلی. درېیمه مسله چې هغه د یو ښه شعر دپاره ده، هغه عام فهمي خو مې درته وویلې تصویر دی. تاسې چې کله شعر ویوئ یا ستاسو شعر څوک لولي، د هغه لوستونکي مخ ته باید یو تصویر ودرېږي، یو ژوندی تصویر ورته ودرېږي. ستاسو د کلماتو نه داسې مفهوم او تصویر هغه ته په ذهن کې پیدا شي. خوب د ښه شعر دپاره ډېر تعریفونه شته دی. احساسات راوپاروي، د خلکو د زړونو د خلکو د ارمانونو د آواز انعکاس پکې وي. دا ټول د ښه شعر ځانګړنې دي. او که غواړئ چې تاسې ښه شعر ولیکئ، دغه د تکړه او پخوانو شاعرانو، د اوسنیو د کلاسیکو شاعرانو، د معاصرو شاعرانو، د دې ټولو دوامداره د دې اثار ولولئ، اشعار یې ولولئ، ښه په خوند یې ولولئ، یو ځلې نه دوه ځلې درې ځلې ولولئ. همدغه ستاسې لپاره یو پانګه جوړوي. مونږ ډېر کلمات لرو د خوشحال خان بابا نه مونږ ته راپاتې، هغه کلمات بېرته مونږ راخلو په بل رنګ یې راړو یا په بل شکل یې راړو. که مو لوستې نه وي څه به او همداسې په دوه درې ټکو که مونږ یو شعر ولیکو دستي بیا راوړو دلته دغه ته یې وړاندې کړو چې راځه دې باندې نقد وکړئ، کره کتنه پرې وکړئ، نو هغه شاید دغه نه ډېر مقصد هدف مې په دې کې دی چې زحمت غواړي. شعر ویل هر څوک نشي کولی. په ټولنه کې ډېر خلک وي، ادیبان وي، ښه غټ ادیبان وي، کتابونه یې لیکلي، آثار لري، خو شعر لیکلی نشي. مطلب مې دی چې تاسو که غواړئ چې شعر ولیکئ، د ښه شعر د لیکلو دپاره ستاسو دپاره اړینه ده
چې دغه د معاصرو شاعرانو د کلاسیکو شاعرانو دا شعرونه د هغې اشعار تاسې ولولئ. ډېره مهرباني، مننه، خوشحاله اوسئ.